حضور پاک په یو سفر کې په هغه سفر کې یو صحابي اوسه ښکار کړی وه په پړي تړلې وه اوسه زور کوي نبي علیه السلام ته ځان رانږدې چې رانږدې که حضور پاک سره خبرې شروع وایي اوسه خبرې کوي ما او تا چې څنګه خبرې کوي داسې نه چې خپلې لکه اوس میږې خبرې کړي دي خو خپله ژبه کې کړې سلیمان علیه السلام پې پېښ شوی قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله تعبیر بعض علماء وی چې دا خبرې په دې الفاظو میږې کړي دي ولیکن محققین وی چې نه د هغې خپل الفاظو دا مفهوم دی لیکن اوسه بالکل عربي الفاظ چې څنګه مونږ وایو هغسې خبرې شروع کړې وایي ستا د ملګري زه ښکار کړی یم په دې مخامخ غر کې یو غار دی زما واړه کوچنیان بچیان دي پکې اوږې دي نو ما خلاصه کړه چې هغې له پی ورکړم بیا به راشه معجزه شو رسول الله مبارک وفرمایل که زه دې خلاصه کړم او رانلي وایي داسې درنه وعده به در سره وکړم چې په مخ د ځمکه اسمان لاندې به چانې کړی وایي څه کوې وایي که زه واپس را نغلم نو ما د الله پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسئ عشارین عشرونه غونډونکي حرام کوي که چې دی وایي رسول الله مبارک رنځر شو وی اف شعري لما قلت چې تا کومه خبره وکړه ویښته دې رانه ودرو ویښته مې غونې شو او صحابه ته یو واقعي خطرناک قسم یې وخوړ یعنې وعده یې وکړه خطرناک نو هغه اوسه حضور پاک ته څه وایي وایي ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو سب کې پاسې قرار وایي پرېږدې اوسه یې پرېښوده لاړه خپلو بچو له پی ورکړل دغه ده چې په منډه راله چې راله څنګه اوسه نو حضور پاک هغه صحابي ته وایي د اوسه غوښې پرېږده دا که دې اوسه لاله کړه د دې واړه بچي دي په دې غار کې هغې د خوراک به څوک نه به داسې مړې او بیا رحمت للعالمین اعلان وکړه چې د نن نه پس به د بچو په ورځو کې ښکار نه کوي یو مرغۍ ده په جاله کې بچي د دانه وله وړي ا دې مړه کړه بچي مفتو کې لاړه دا معجزه شوه رسول الله مبارک چیلې ته کېناست الله اکبر خپلې مبارکې ګوتې د چیلې تو سره وجنګولې خو چې ګوتې ولګېدې د چیلې غولان دوتي د پیو د لبریز شو ډک او چیلې شخوند شروع کړ چې کوم څاروي ناجوړې شخوند نه وی او چې کله جوړ شي شخوند وی شخوند یې شروع کړ په ټکه جوړه شوه او داسې پیپ تې ولشل چې رسول الله مبارک وسکل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکل حضرت عامر ابن فهیره خادم دی هغه وسکل عبدالله ابن ورقت لارښودونکي دی هغه وسکل ام معبد وسکل حضور پاک ته روان شو چې مازدیګر یې خاوند ابو معبد کور ته راغی ماښام مازدیګر ښځه ورته یې سړیه چیلې ته دې ګوره جوړم ده ورشه بیماري ختم د هغې لګیا د ګیا ښه په بر بیړپړي او ښه شخوند پې وی او ورشه وګوره اوس هم غولان د پیو ډکه نو چیلې نه بلاربه شوې ده نه لنګه شوې ده او د پیو ډکه دا څه ماجرا وه وی دقسې یو ډله راغلې وه یو هلک پکې وی څنګه شکلونه و دا ښځې دا خو هغه هلک دی چې مکې خلکو مجبور که او په هجرت راوتې دي دنیا په انتظار ده او د آخر زمانې پیغمبر دی تا ولې نه ایسارم ما خو ډېر وس وکړ خو ایسار نه شو څه موده پس دغه ابو معبد ام معبد ښځې سره د څو بچو د قوم د بعضې کسانو مدینې شریفې ته لاړل او الله ایمان ورنصیب دا معجزه شو